المرګرو ان شاء الله په مشوره باندې یو څه مختصرې خبرې کوو. مرګر د شعر لیکلی و انډیواله د رسمیت خبرې پرېږده، په نړۍ مو بادشاهي ته اراده ده انشاءالله که د الله تعالی خوښ انشاءالله. او وایي والله بالله دا د دنیا دا کفر دا یهود او نصواره دا راته هېڅ یو شی نه ښکاري، ځکه زه الحمدلله موږ ټول الحمدلله د جهاد غوندې وسله لرو الحمدلله. که دا یهود دي، که دا نصوارا دي، که دا نیټو دي، که دا نور دنیا پرست ماده پرست خلک دي الحمدلله، دا موږ ته هېڅ شی نه ښکاري. وجه دا ده چې موږ سره الحمدلله الهي دین ده الحمدلله، موږ سره الحمدلله امارت ده الحمدلله، موږ او تاسو الحمدلله حنفي مذهب ده الحمدلله. نو د دغه نعمتونو په اساس باندې د دنیا کفر به انشاءالله ماتو. څنګه چې الله پاک په افغانستان کې فتح راوسته، څنګه چې الله پاک مجاهدینو ته، فدایانو ته، قراو ته، حفاظو ته، علماو ته، مجاهدینو ته الله فتح ورکړه، دا رقم انشاءالله څنګه چې الله افغانستان فتح کړي انشاءالله د همدې مجاهدینو د ملګرو په زور، د دې فدایانو استشهادیانو په زور باندې به انشاءالله الله پاک مسجد اقصی فتح کوي انشاءالله.